د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی ویل افغانستان سره پر پولو باید معیاري چلند وشي او ټولې خواوې ستونزې باید د خبرو لارې حل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر راته کابل ته او دلته د اسلامي امارت له لوړپوړو چارواکو سره لیده کاته او په ټوله کې اساسي بحث دا ده چې ایران له اسلامي امارت څخه غواړي او وروستی نږدېوالی څه ده او همدارنګه وروستۍ ګډې اندېښنې څه دي، د اسلامي امارت پکې ګټه څه ده. درنو لیدونکو سلام، ستړي مه وخت مو بخیر. زه حمیدالله لالزو یم. په بحث کې راسره دلته په سټوډیو کې د سیاسي چارو شنونکی ډاکټر سمین ګل څمکنی صاحب راسره ده او د سکایپ له لارې سره پخوانی ډیپلوماټ عزیز مارج صاحب راسره د میلمنو ډېر ښه راغلاست. ستړي مه شئ. مارج صاحب ته ده هم ښه راغلاست وایم، ستړي مه شئ. د امریکا بندیزونه او د ایران نږدېوالی په څه معنا؟ مننه. زه تاسو ته حکیم ته قدرمن ډاکټر صاحب څمکني ته لیدونکو اوریدونکو سلامونه احترامات وړاندې کوم. وعلیکم السلام. ګورئ، په اوس شرایطو کې د موږ اړیکې له ایران سره خصوصا په اوس حالت کې چې افغانستان په انزوا د نړیوالو کې ده له ټولو ګاونډیانو سره بیا ایران سره په هر عرصه کې د افغانستان په ګټه ته دواړه هېوادو په ګټه دي. که دا سوداګري اړیکې د دواړو راکړه ورکړه، دواړه هېوادونه ضرورت لري، دواړه هېوادونه سوداګر لکه هم مارکېټ ته ضرورت لري، هم توکو ته چې یو بل ته ولېږي. که په ټولنیزو چارو کې اثر مستقیم د افغان په کډوالو باندې کوي، د دوه هېوادو ملتو منځ کې مینه سره زیاتېږي، او که په سیاسي جهت کې خامخا نور هېوادونه هم هڅول کېږي چې تعامل وکړي افغانستان سره، باعث تشویق هم کېږي، خصوصا د عربي هېوادونو د نورو. او په اوسني حالت کې ښه خبر ده چې قناعت ورکړل سي، دواړو ملي ګټو پر بنیاد باندې اړیکه جوړه سي. خو بیا دلته بیا بعضې خبره په دا شته چې په تاریخ کې ایران او پاکستان دواړه ثابته کړې چې دوی د خپلو ګټو پر بنیاد د افغانستان سره چلند کوي او هېڅ وخت خپل ژمنو ته پاتې کېږي نه، یعنې وفاداري نه کوي. دوی که چیرې ګټه وي خصوصا ایران په دوستۍ کې بیا جار قربان دوستي و، هم جواري و صاحب، هم فرهنګي و، هم جغرافیایي، بیا ډېر تاریخي و، دا خبرې سره کوي. او که چیرې بیا ګټه په وهلو ټکولو کې بیا نو اشګاره جوړوي او که مداخله کوي او که له هر هېواد سره معامله کوي د افغانستان په سر د خپلو ګټو دپاره بیا د څه نه تېر نه وي. مارج صاحب بحث هم همدا ده چې نن د ایران نږدېوالی په څه معنا ده؟ ښایي د خپلو ګټو لپاره راپورته شوی کوم مسیر غواړي مخکې یوسي؟ نه، دا بله مسله ده. دا مسله دا ده چې څومره مخکې پوزیشکان دوی ولسمشر تاجکستان ته چې داخل مسایل د افغانستان کې ده او روسیې ته پوتین سره کېناستله، دوی ظاهرا خو معمولا ډیپلوماتیکې خبرې د دوستي و، د اقتصادي و، د ټول نورې خبرې دي، اما په باطن کې بیا دوی چې ګوري دا وړې وړې خبرې په تلیفون کې مات کېږي یا یو بل پلاوین بارم کله کله د پردې شاته دوی ډېرې غټې خبرې کوي. دوی خبر دي چې د امریکا او د غرب له خوا نه کومه پروژې را روان دي، د ټرمپ له الفاظو نه ښکاري، له خبرو ښکاري، وسلو ته، پیسو ته، باګرام ته، په اشارو سره ورکاتو دا مسایل دي. اوکراین جګړه ختمولو، خاورې میانه کې داسې کولو، بیا بالاخره افغانستان کې دوی سره کېناستل، خبرې وکړلې چې قصه څه شی ده، باید څه وکړو، څه تدابیر ونیسو. دلته بیا ضرورت دی چې واسو افغانستان خبر کوي، افغانستان چارواکي اوس بل رئیس جمهور خو نشي راته ځکه تر رسمیت پېژندلو مسله ده. دلته بیا چاته راسي، دلته خو سیستم هم داسې نه ده چې پذیرایي څوک وي. رئیس الوزرا خو بیا دغه امتحان ده او ملا هیبت الله خو پټ ده. دلته مشکلات پیدا کېږي. بیا نو وزیر خارجه ته ویل ته ورسه دغه پیغام دوی ته ورکړه، دوی پوه کړه چې مسله دغسې ده، دغسې حوالت ته څه کوو، موږ دا کار کوو، تاسې موږ سره درېږئ، هغه سره درېږئ. که هغه سره درېږئ د موږ برنامه بیا دا شی ده، او که موږ سره درلېږئ موږ تاسې په تفاهم دا کار کوو. یعنې په نیابت د چین، روسیه او د ایران چارواکو دی دلته راغلی او رالېږلی. پخوا به هم چې غرب به کوم کار کاوه سعودي به یې راوړاندې کوي، یا به سعودي په ځای پاکستان د اسلام په نوم راوړاندې کوله. نن هم روسیه او چین معمولا دی دلته راوړاندې کوي او دلته وایي چې لاړ سئ مثلا څه وکړه څه ونه کړه. دلته اوس مو کار څه شی ده؟ دوی خو هوښیار ملتونه، هوښیار دولتونه معمولا مخکې له مخکې تدابیر خپل نیسي او ځان واقف کوي، خبروي او دغه هر څه د فرصت په توګه ورته ګوري. ولو که بحران حالت هم دې نه فورا په ډیپلوماتیکو، په تخنیکي او په تکتیکي مسایلو مخکې له مخکې تدابیر ورته نیسي، دا د خپلې ګټې ته راکش کوي.
ګوره د افغانه او افغانه یې جوړ کړه تر اتمه ورسېدله تر ترقي ورسېدله نن سبا په خپلو پښو ولاړ هېوادونه دي بحرانونو استفاده وکړه له جګړو نه استفاده بل نیابتي نه بل دا چې اوس امریکا بخښنه غواړم څه کوي روسیه مقابل څه کوي دا موږ باید د فرصت په توګه وګورو ډېره زیاته چې موږ تدابیر ولرو موږ آمادګي ورته ولرو موږ ځان خبر کړو دا ښه خبره ده چې د امارت اسلامي چارواکي لاړه ښاغلی متقي مثلا امارات متحده عربي ته قاني صاحب لاړه وزیر صاحب لاړه دا ښه خبر په دې که دوی هم لاړ شي د ځان خبر کړي واقع کور د بدن مارې څه بیا راګرځم درته تدابیر ونیسي بیا درته راځم دا بیا نو د افغانستان په بغیر بخښنه غواړم ګوستې خبره بغیر د تدابیر نیولو نه بحران روان دي خلک خپل پروګرام مخ ته بیایي خصوصا زبرځواک هېوادونه بیا دغه ځای کې بیا نو هېواد چې تدابیر نه لري بیا قرباني ورکوي یا د باعث د نیابتي د جګړې تودې جګړې کېږي کور د بدن ډېره زیاته مننه مارج صاحب وړاندې مې یادونه وکړله چې 2 مرحلې دي یا ودرېدل او یا به هغه پلان تشریح کول سر ته رسول وي یا به ځان ترې ګوښه کوي په هر صورت ستاسو له نظره که اسلامي امارات په وروستیو مرحلو کې مسیرونو کې ښکېل کېږي یا د ایران دغه کوم پلان چې دا وړاندې کوي یو ورسره مني ګټې تاوانونه یې څه دي زه ګمانه کوم چې افغانستان کوم پیمان یا کوم شی د نورو هېوادونو په وړاندې امارت اسلامي چارواکي له ایران سره ومني ځکه په دې باندې پوهېږي چې ایران خپلې ګټې لري ایران خپل دښمنیان لري ایران په خپله تله او په خاورې میانه او په سعودي او په عربي هېوادو کې نیابتي جګړې کولې د خپله لاسوهنې کولې هلته د خپله په اذربایجان کې په افغانستان کې په نورو ځایو کې حتی تر بلوچو پاکستان په لاسوهنې کوي افغانستان خو تر اوسه پورې بل هېواد کې لاسوهنه نه ده کړې اصلي خبره دا ده چې یو وخت کې تاسو که فکر کړی تقریبا میاشت کې یوه نیمه میاشت مخکې د پارلمان د نخبګانو ته که څه ورته دوی د پارلمان یو وکیل یو غړي په صراحت باندې ویل چې ایران ته خطر له امریکا نه او له نورو هېوادونو نشته که خطر پیښیږي موږ ته له افغانستانه پیښیږي دا یې په ډېر صراحت باندې واته دی او ډیپلومات هم په بهر کې نه پوهېږم په امریکا کې که چېرته هغه ته ورته خبره وکړله هغه مطلب دا و چې امریکا خو دوی سره مخامخ جګړه نه کوي ځکه امریکا په دې پوهېږي چې بیا خطر ورته جوړوي او تناز دا د هرمز تنګي ورته بنده کړي د امریکا تیلو ته د انرژي څخه ډېر خطر رسېږي دوی هم دوی الوتکې لري چې ورسي په د خلیجو په دې ژویو کې د امریکا بیړۍ او دا تاسیسات ورته بمبارد کړي او بیا نو جګړه نو بیا پردې شاته روسیه مداخله کوي نور هم کوي نو اوږدېږي نه له سعودي او نه اسرائیل خو موږ ولیدل چې د دوی دواړه طاقت هغه شی و جګړه همداسې نمایشي د ماشومانو وه چې یو بل ته خبره کړو په دې تاریخ زه بیا حمله کوم دا ده که په نظامي کې د جنګ وخت نه کړي رازونه پټ وي خو په هر صورت باندې اوس نن سبا پوهېږي چې غربي نړۍ کولی شي یو افراطي قوي ډله پیدا کړي دننه انفجار ورکړي دننه په داخل د خاوره کې ځکه ذهنیتونه اوس په ایران کې ډلې تپلې بلې خواته دي که د زور خبره نه وي و ډېر زیات ایرانیان د اخوندي نظام خلاف دي هلته موږ ګورو چې 50 کاله کې په امریکا کې یو تابعیدي د تابعید حکومت جوړ شوی د پخواني شهزاده د پهلوي کورنۍ هلته ناسته وایي یو څومره د مخکې راغله سعودي شهزاده سره یې وکتله یو حرکت وړاندې لاړه نو دوی له دې نه ډارېږي چې کوم افراطي ډله په یو نوم باندې دننه رانسي او بیا نړیوال غربي قوي حمایت پیدا نه کړي ځکه نن سبا خو پیسه هر کار کوي چې ښه ډېره پیسه ورکړي په دننه وسله هم اخیستی سي خلک هم اخیستی سي متحدین هم راټولوی سي او نور بیا نو ملایان دي نو چې پیسې ورکړه نو بیا نو هر څه کوي په ایران کې بله مارج صاحب خیر کله چې بحث دا هم راځي پوښتنه هم دا پیدا کېږي چې د اړیکو پراختیا لپاره فرصتونه او که خنډونه کوم څه شته او له کومو فرصتونو او کومو خنډونو باید استفاده وشي دلته اوس همدا خبره ده که چیرې ودی راځي خدای په خپل ضرورت په بنیاد راځي نو یو خواهش یو لیست ورسره ده او تقاضا ورسره ده دلته اوس موږ ګورو چې امارت اسلامي چارواکي و څه کوي دوی هم یو تدابیر لري که نه دوی یو پالیسي سیاست په د ایران په وړاندې په ټوله کې د ګاونډیانو خصوصا د ایران په وړاندې لري که نه لري څه اخیست یې کوي دا خو فرصت راغلی ده دی خو پوهېږي چې یو پېښه ماته کېږي دا یې حقیقت خبره یا مثلا ترامپ اوس راځي سبا بل سبا ته یو خواهش به کوي یو پلاوی به راځي یو شرایط به وړاندې کوي
امارت اسلامي څه تدابیر ورته لري. مهمه خبره ټوله کې همدا ده، یا روسیه یا نور دوی خو تقاضا لري اوس سیالي پیدا ده د شرق و غرب. افغانستان پکې مطرح ده چې مطرح سو خو چانس ته څوک سوی اوس یې وغواړه څه غواړې ته د څه نازونه کولی سي څه خواهشات لري. راځه یو پلان سیاست جوړ کړه د شرق و غرب په منځ کې که کولی سي ډیپلوماسي سیاست هغه هم په هغه صورت کې چې یو څه کارشناس پوه کسان مسلکي کسان با تجربه کسان او ژمن کسان نه اغله مفسدین سم کسان راټول کړه سره کېنه و ستراتیژي جوړه کړه څنګه دوی سیاست کولی سي موږ نشو کولی. تر اخره پورې به تو نور به سیاست کوي او ټول به وایي موږ ورته ګډېږو. دا خو بیا نه کېږي. تر اخر عمر خو افغانستان د نیابتي جګړو د ګرمو د تودو جګړو ډګر هم نه کېدی سي. تر اخره به وروسته پاتې هم نه یو. یو تحول او تغییر به خو موږ راسي او حتما ډېره زیاته مننه. نو دا څنګه راځي چې له ملت سره په ملت تکیه کول صحیح ده چې موږ اوس حالات کې ډېر کارونه په دې نه څه کوي چې بنام قوي نه ده په خپل مټ ولاړ نه یو په خپل اوبه مهار کړي نه که اوبه مهار کوم په سیمه کې شتمن خلک کېږي کور د وطنګاره ګرځو مرسې وخت لري یا مثلا معدنو بعضې متکی په اقتصاد بهر هېواد ګوره ترامپ ته ناولې پیسې بندوم ټول یې بندې کړنې دي 80 ته ډالر ورسېده او که بندې ډېره زیاته مننه. مونږ د دې نه ځان ویستل دپاره تدابیر پکار تدابیر باید ونیسو. نور هېوادونه دنه تدابیر جوړ کړي اوس بهر ته ځي بهر خپل سیاستونه سلامت اوسئ. بیا راګرځو بحث پرې کوو کور دی ودان. سلامت اوسئ ودان. خیا ماري صاحب د کابل او تهران د اړیکو راتلونکی پړاو تاسو څنګه وینئ؟ ګورئ راتلونکی نشته. صفا خبره وکړم یو خبره که چیرې تعادل دی قوې تعادل دی اقتصاد تعادل دی سیاست او تعادل د نورو مسایلو موجود دي هغه هېوادونه راتلونکي ښه راتلونکی ښه پرمختګ لري. دا چې برابر نه وي بیا نو مشکلات جوړېږي. خصوصا ایران افغانستان ته همیشه د اشغال په سترګه ګوري د صفویانو د انتقام په سترګه ګوري ځکه چې شاه محمود هوتک لاړه دوی امپراتوري ورته ورانه کړه. دوی همیشه مستقیم یا غیر مستقیم په افغانستان کې سهم غواړي. دلته چې کوم حکومت اداره راځي دوی غواړي خپل لاسپوڅي کیني چې دوی ګټو ته ژمني. دا کار دوی همیشه کاوه کوي. د کمونستانو په وخت کې نسو کولی مشکلات جوړول اشګانه او دا قصې وې. یو وخت چې خپله د امپراتورۍ د دورانیانو ته یاس به جوړه سوله دوی بل کار نه درلوده تر تیمورشاه دوراني زور ونه رسېده. دا تاریخ مسله تراسه په ارشیف دی نه پېږم یا څلوېښتم د برټش لایبراري کې دا واضح نشته دي. دوی کوشش وکړ له انګریزانو سره هغه وخت دغه سفیر و په نوم جان سر ملکوم په 1801 کې دوی سره معاهده لاسلیک کړله چې موږ به له پنجابه زمانشاه د تیمورشاه دوراني زوی د احمدشاه بالمسی دته به خنډ جوړو که راته حمله یې کوله تاسو راته خو حمله پرې کوئ تاسو تر غزني بخښنه غواړم تر غزني پورې افغانستان تاسو درکوم. دا یو سره وعده کړې وه. دوی هرات او دا هغه وخت کې د موږ خاوره مشهد او سیستان او نشاپوره پورې وه دا دوی تر غزني پورې درکوم ځکه دغه امپراتوري ضعیفه کړه ته رنجیت سنګ چې حمله کوله دا به چې حرکت ورکاوه دې خوا ته وایي قاجاریانو د خلکو حملې شروع کړې په افغانستان باندې. دا وجه وه چې امپراتوري یې تر دې کړله بالاخره توطیه جوړه کړه. خلاصه ووایم ځکه وخت ډیپلوماتان د ایران په مزار کې اسودا دوی خپله وزري وه دغه سروري او نه پېږم یو بل کس د معلوم نه ده ورته مسعود ته ډېر نږدې کس وه یو وخت کې په طلوع تلویزیون کې په 2015 کې شپږم کال کې دا وویل چې دا خلک مرموز راوړه سول. دوی راغله په همغه وخت کې د زمانشاه په وخت کې د جمال خان زوی پاندامد خان چې د عثمان خان پلار دا یې مړ کړ په توطیه واړه په شاه زمان باندې ورته وایي تا زوی کامران وژلی. کامران هغه وخت حاکم د هرات و چې د هغه مشر زوی وزیر فتح خان یې راپورته کړ همدغه ایران شاه محمود درانی ورسره راوستلی شاه زمان په وړاندې یو توطیه جوړه کړه د کورنۍ په منځ کې جګړې جوړې کړې. دا خو هغه سلسله ده چې امپراتوري دراني ختمه شوه افغانستان کراکرا خپل اراضي لاس ورکړه. تر اوسه تاریخ حقیقت نه یې زه به لاندې کوم نو تاریخ به نه وایم. ماري صاحب که دې ته راوګرځو بخښنه غواړم انګریزان په موږ باور نه کوي ولې نه کوي د جګړو له امله روس په موږ باور نه کوي موږ په ایران باور نشو کولی
دوی هغه خلک دي چې همیشه د خپلو ګټو دپاره هر څه نه هر ابزار هر وسیله استفاده کوي لکه پنجابیان. نو بنان احتیاط پکار ده، ګټې باید تشریح سي، لسو سره کېښوده سي. ګوره دوی د 1950 کال د موسی شفیق له عباس عبیده سره رسمي معاهده امضا شوې دا نه مني. نو تاسو به تر هغه چې ضمانت پکې موجود نړیوال موجود دی په هیڅ باور نشته. سعید راته غېږه ورکوه جار قربان آقا خوبی دست درد نکنه قربان شما دادا شما سی همدا کسی سره کوي نور ستوي که چیرې دی پر احتیاط صداقت کوي اول د ثبات د کډوال بند کی نه دی راباسي ظلم دی نه کوي بشر حقوق مراعات کی. 1950 کال د معاهده د ویانا یا د تریتی اف روما دا چې خپله دوی امضا کړې هغه د مراعات کوي. کور دی ودان ډېره زیاته مننه. حقوق بشر دی 1990 کال اعلامیه څه د پکې امضا کړې دا د رعایت کی. ډېره زیاته مننه. بیا راګرځو مارد صاحب کور دی ودان حقوق بندګانو خصوصي منځ کې چې کوم معاهدې د موږ دوی په منځ کې دي د کډوالو په چارو کې اقتصادي کې تجارتي کې دا د نه نقصي. سلامات شو ډېره زیاته مننه. کور دی ودان بیا راګرځو. ایران خپل مقاصد د روس د شر دپاره هغه د موږ رابط خرابوي له غرب سره په موږ باندې کودال جوړوي دمه لرو مارد صاحب بیا راګرځو. سبا ته موږ منځوي کوي بیا هم په لغت ته وایي او بیا راته وایي تسلیم سئ یا اشغال کوم یا د مال اسپوچې کېنوه او بیا دمې وخت راغلی مارج صاحب کور دی ودان درنو لیدونکو. مارج صاحب له ټولو خواو سره له روسیې او چین رانیولې بیا ایران تر امریکا پورې اسلامي امارات د ټولو خواو توازن څه ډول رعایتولی شي او دغه توازن له ځانه سره ساتلی شي؟ ګوره دا شی په تدبیر باندې کېږي، په سیستم او میکانیزم جوړولو باندې کېږي، سیاست او پالیسي جوړولو باندې کېږي. آیا موږ په دې عرصه کې کوم پالیسي لرو؟ که لرو ولې لرو؟ دا په څه بنیاد باندې لرو؟ په کومې ګټې هم په پام کې نیولې دي؟ کوم شرایط هم پام کې کوم لور ته روان یو؟ څه غواړو؟ دغه مسایل موږ ته ډېر مهم دي. موږ لا تر اوسه پورې په کور کې مشکلات لرو. دا باید ووایو سید سفردي ته خوا دا څه وایي په خپل منځ کې موږ هغه لرو د نجونو ښوونځي بند کړي دي. مثلا دا ډېره لویه ننګونه ده چې په لویه کچه باندې د کورني اختلافات ورځ په ورځ زیاتېږي. بهرنیانو خو موږ نه لاس مکمل اخیستی ده، یوازینی شرط ده مخالفینو ته ښه پلمې لاس ته ورغلي دي. دا مشکل شته. دلته کار اهلکار ته نه ورکول کېږي، تنها ملایان په واک کې ناست دي. دا په خپله باید د ترغیب او تحریک دی ایران له خوا نه د مخالفینو کېږي، د بل هېواد له خوا نه دا کار کېږي. یا اداره موقته ده لا تر اوسه پورې چې اعتبار حقوقي نه لري نړیوال ته او سرپرست وزیر څخه سره معاهده لاسلیک سي. همدغه وزیر خارجه د ایران چې راغلی ده دی نسي کولی متقي سره یو شی لاسلیک کړي ځکه دی سرپرست حقوقي اعتبار لري د صنعت په نړیواله کچه په راتلونکي کې د هغې موږ لري. داسې مشکلات موږ ته شته. مثلا ښځې حقوق او امتیازات موږ بند کړي دي. موږ په نړیوالو بشري حقوقو کې ملامتوي. خپله نړیوال چارواکي نشي کولی کومه لاره موږ سره جوړه کړي ځکه د هغه ملت ښځې نجونې چې کېږي هغه ملامتوي، توهینوي یې، رایه نه ورکوي. په ټوله کې دا بنا چارواک د پکار دی چې اول په کور دننه تدابیر جوړ کړي، بال هغه بیا بلان سیاست ته مخه کړي. دغه نیابتي کسان چې راځي د روس د چین ولې مستقیم د روس چین سره خبرې ونسي؟ یا مثلا بل هېواد راځي د پاکستان مثلا قطر ده که امارات ده که پاکستان ده که ترکیه ده ولې مستقیم د امریکا سره خبرې ونسي؟ جنګ خو تر اخره پورې دښمن نه پاتې کېږي. بالا دښمني کې ویتنام سره هم امریکا شل کله جنګ کوسا د ډیپلوماتیک اړیکې لري، راسته باسه لري، سفیران لري، رابطې ښه دي. نور هېوادونه هم جنګونه په دنیا کې ایران او عراق جنګ کړی، نن هغه د یو بل ته متحدین وایي. دغسې افغانستان هم جګړې کړې دي. نو په ټوله کې موږ باید دا ډول وسنجو چې ایران څه غواړي، ولې غواړي، چا رالېږلی، هدف یې څه شی دی. وخت تر واخلو موږ برنامه ورته جوړه کړو. ما ویله چې ایران نیت له تاریخي لیول نه چې ورسره لاړ شي همداسې تر ډېره کچه پورې په هر پاچا په وخت کې چې زه تاسو ته قصه وکړم تاریخي دا ډېر وخت نیسي. ده یو مداخله کړې. حتی د سقو په د الله خان په وخت کې حسین یو مشاور دی حبیب الله کلکاني و، دغه سره په هرات کې دوی وکتل او برنامه یې ورکړه. دغه اوله دوره طالبانو کې دوه جازه تیاري مسلح له شرقي میدان د مشهد نه خو جباودین او کلاب ته کته کېدلې. ولې کته کېدلې؟ دا خپله سوال ده. بیا کله چې جمهوریت و
همدغه ایران طالبانو ته په قم کې په مشهد کې په تهران کې دفترونه ورکړي ابراهیم صدر هلته دا موجوده ژوندی دی همدغسې وسله یې ګیر شوله په نیمروز کې ښه مبارز صاحب نن دا بحث راځي چې له کومو خواو سره له چا سره د اسلامي امارات په ټوله کې د افغانستان ګټه ده تر څو کوم مسیر غوره کړي په دې شرایطو کې اولین مسیر دا ده چې دی باید کورنی سیاست جوړ کړي په ملت باندې تکیه وکړي ملت چې خپل څه بیا دغه د ګاونډیانو د سیمې وادو سترګې سوځي بیا پوهېږي چې دا دولت یا دغه امارت یا دغه نظام یو بنیاد لري قوي شاته یو ملت پسې ولاړ ده ناراضه خلک نشته خلک یو سوي دي اتحاد ده یو غږ ده وروسته بیا نه په خپل ژبنیو اقتصادي مسایلو باندې په هر ډول چې دا کار وکړي یېره ونه لري همدغه اوس که زه په صراحت باندې ووایم خلک وایي دا خبره کوي او دا کوي دغه اوس زموږ په غربي حوزه کې بندونه چې دي د ایران دپاره نه استفاده نه ترې کېږي ولې یو سوال اوبه بند جوړ کړی ده اوبه یو وخت کې کته تللی اوس پورته سوي بیا ځي موږ ته فایده چی وکړه تا بند برق مې جوړ کړه ته فابریکه د برق جوړه کړه تا کوم کانال وویسته تا کوم نهر جوړ کړه زراعت ته د خړو اوبه دې کړې اوبه داسې ته اوبه ورکړې خو دې نه کړې هماغه اوبه به کاسه ډکوي بېرته کته کېږي ولې دا کار روان ده 14 کاله خو تورن اسماعیل د ایران په مستقیم امر باندې هلته بندونه نه جوړول نه یې پرېښوده تر هغه چې کراکرا هند د غرب د خوا نه واچوه دا کار یې وکړ اوس هم ایران دا خبره کوي چې په افغانستان کې کوم بندونه جوړېږي د ایران پر تاوان دی او دې ته به هېڅکله هم اجازه ورنه کړي دا خو دا د اوبو قانون د ایران په دې کې څه تیل استعمالوي ایران دا هم خطر د محیط زیست ده له جانه چې ډېر نفت تیل وویسته تل د زلزله کېږي دا هم خطر نو تیل ولې باسي ډېره زیاته مننه اوبه معلومې دي اوبه چې له یو هېواده بنیاد په یو هېواد کې انتهای عبدالتایم په یو هېواد کې هغه دغه شخصي اوبه دي که چېرې ووایي کځي بل هېواد ته شریکې دي کځي بېرته راتاویږي بنیاد یې بېرته دې هېواد ته راځي خپل آبه استفاده کوي کله دوه هېوادونه درېیم هېواد ته حل لارو ته درته راګرځم دا حل لارو ته راګرځم په دې کې خو موږ لاس نه لرو خبره چې لاسپوڅي په رژیم کې لاسپوڅي یو 2 دقیقې وخت له لارو ته در کوم ده طالبانو کې هم لاسپوڅي لري ځکه داسې مراد کېږي د ګاونډیانو سره سلامت شي کور دې ودان تو سه مارج صاحب وروستی نظر ما ورو حل لارې څه کېدلی شي بس لاره د حال همدا ده چې د خپلو ملي ګټو پر بنیاد باندې چارواکي د افغانستان به شامل وکړي د ملت په خوښه باندې به دغسې نظام یو سیستم منځته راولي چې ملت راضي وساتي له بهرنۍ پالیسي او سیاست د نړۍ په کچه د سیمې په کچه د ګاونډ په کچه واضح او سره کړي د خپلو ګټو افتخاراتو عنعناتو د خپل مذهب آیین دین او کلتور په بنیاد باندې دغه ته کار کول پکار دي ته پوه کسان کارشناس کسان پکار چې هغه د راجاس کې را دی ولري بل هغه بیا نو په دې تیزۍ باندې ګاونډیانو نړیوال بیا هېڅ نشي کولی حتی امریکا او نور نشي کولی کوم پلان برنامه لري اتومات مسیر تغییروي پیږي چې خلک هوښیار شوي پیږي چې خلک تدابیر لري پیږي چې په مقابل لوري باندې اوس دماغ پخواني چل او دروغ او ملایي چلونه او جادي چلونه او اسلامي چلونه دا شان چې دوی استفاده سو تر کوله هغه نور مورې بیا کار نه کوي خلک باید هوښیار اوسي اولین پړاو کې د تعلیم ته ډېره زیات توجه کې د نرو ښځو دا د هېواد په ګټه ده د هېواد په بیدارۍ ده داسې نه چې دغه اوسني چارواکي سپین ږیري سي او بالاخره لاړ سي وفات سي راتلونکی نسل بیا غلام وساتو بل نسل بیا غلام وساتو غلام په معنا یې چې هر هېواد او ګاونډ د کلي سیمې نړۍ هېوادونه دي راځي هره ډېره زیاته مننه په وړیا توګه به خرچېږو په ډېر مفت باندې به د خلکو مفته مزدوريانې کوو سلامت شي کور دې ودان مارج صاحب هر څه په هېواد کې ټول نه غني او افسوس یې استفاده نشي کولی سلامت شي سمکنه صاحب مارج صاحب له دواړو مېلمنو څخه مننه چې بحث کې مو ګډون وکړل کور مو ودان درنو لیدونکو له تاسو هم مننه بحث پر همدې ځای پای ته رسوو تر بیا ښې چاره